له افغانانو سره د اروپایي ټولنې د سترې مرستې مهم اعلان او د افغان کډوالو په اړه تازه اقدام. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي له پاکستان نه د ایستل شوو کډوالو لپاره په بیړني ډول ستره مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونسټانټینو پر خپل ایکس لیکلې ده. دا پیسې به د ښاغلي پاپا کونسټانټینو په وینا د سرپناه روغتیایي خدمتونو، خوړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. نوموړي د اروپایي ټولنې په استازولۍ د خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شهاب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي او د ایستلو پر مهال له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. اروپایي ټولنې په بیړني ډول د 2.5 لکه یورو د مرستې اعلان کړی. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې یې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې، خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن شوي. د اندېښنې پر داسې مهال دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی. 2 الوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر 23 او 29 افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري رسنۍ د دې وزارت د ویاند له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو 2 اونیو کې د افغانانو د لیږد لپاره بله الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې لامل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري ستونزې ښودل شوي دي چې پکې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم ګډ دي. په ورته وخت کې د شنبههای ارغواني غورځنګ جرمني ته د افغانانو د لیږد بهیر د احتمالي درېدلو له امله د اندېښنې په ترڅ کې ویلي دا کار د هغه هیواد د لسګونو سیمه ایزو افغان کارمنانو او بشري حقوقو فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.